موږ او تاسو ټولو له پکار دا دي چې د بازار د تګ نه مخکې یو درې خبرو باندې عمل وکړو. هر سړي بازار ته ضرورت پیښیږي، خو چې کله بازار ته ځي چې په یو درې خبرو دا عمل وکړي. اولنۍ خبره، کوم یو سړی دکاندار دی یا تاجر دی او هغه بازار ته ځي، پکار دا ده چې کوم د تجارت اصول دي او د تجارت لارې دي اسلامي، هغه وپېژني، د تجارت قانونونه وپېژني. او دا د دې لپاره که دا په اسلامي تجارت نه پوهېږي، د تجارت په قانون نه پوهېږي او د دې تجارت په اصولو باندې نه پوهېږي، نو کیدای شي یا دله څوک دوکه ورکړي او یا دا چاله دوکه ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنه دا طریقه جوړه کړې وه چې هر هغه څوک چې هغه په قانون او په تجارت په اصولو نه پوهېږي، دا به بازار ته نه راځي. دا اولنۍ خبره. دویمه خبره، چې کله موږ او تاسو بازار ته وځو نو د بازار د وتلو دعا وویو، او دا دومره بهترینه دعا ده چې دغه دعا د بازار څوک ووایي نو 10 لکه ورته الله نیکۍ ورکوي، 10 لکه ورته الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي، او 10 لکه ورته درجې الله بلندوي. دغه دعا کلمات داسې دي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر. دا د بازار دعا ده. د وتلو په وخت کې موږ تاسو له پکار ده چې د بازار دعا ویو. دارنګې درېیمه خبره، چې کله کله موږ تاسو په بازار کې ډیل کوو، د یو بل سره څه اخیستل خرڅول سودا جوړو، نو په هغه وخت کې دا کومه سودا چې موږ کوو په هغه وخت کې موږ څه نه څه صدقه وباسو. حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، یا معشر التجار، ای د تاجرانو ټولیه، ان الشیطان والاسم یحضران البیعه، شیطان او ګناه دا دواړه حاضریږي ستاسو بیع ته. ستاسو چې کومه سودا کوئ نو دې سودا ته ګناه هم حاضریږي او شیطان هم حاضریږي. ګناه مقصد دا دی چې په دغه وخت کې انسان نه کله کله په دروغ باندې قسم وځي، دروغ وویلی شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، فشوبوا بیعکم بالصدقه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، تاسو د خپلې بیع سره صدقه یو ځای کوئ. یعنې کله چې تاسو بیع کوئ، سودا کوئ، نو صدقه وباسئ. د دې لپاره که شیطاني څه حرکات راغلي، دروغ راغلي یا قسم راغلی، نو په هغې صدقې ورکولو سره به الله رب العالمین زموږ تاسو دا بیع چې ده دا صفا کړي او په دې کې به الله خیر او برکت